سلامونه لیدونکو او اوریدونکو. نن د شلم د مارچ د کال 2016 او جمعې ورځ ده، د اختر اوله ورځ ده. شپږ نیمې بجې سهار دي. نو ما هم وغوښتل د خوبه راپاڅېدم، ځکه تاسو پوهیږئ غربت مسافرت د وطن نه لري. هغه خوند چې اختر په وطن کې لري، په غربت یا په نور هیوادونو کې د اختر خوند نه وي، ځکه هغه فرهنګي چې تګ و راتګ پکې دی، هغه په افغانستان کې دی، په دې هیوادو کې نه دی. هغه څوک چې مسافر هغه پوهیږي. یوازې دلته د اختر لمونځ دی. نو ما هم خپل حمام وکړ، پس د حمام خپل د افغانستان دغه کوم کالي چې زما غاړه کې ګورئ سره د واسکټ دا مې واغوست، او یو تالار دی، د ودونو تالار دی، صرف یوازې د دوه اخترونو، د کوچني اختر او د لوی اختر لمونځ هلته افغانان پکې راټولیږي، ټول لمونځونه کوي. نو زه هم غواړم دې جومات ته لمانځه دپاره لاړ سمه. نو ما سره ویډیو تر آخره پورې وګورئ، د افغانانو لمونځ او چرته لمونځ کوي. ما سره په دې ویډیو کې تر آخره پورې پاتې سئ. دا هم د کوره راووتم او جومات خواته روان سوم. تاسو هم دا ویډیو را سره تر آخره پورې وګورئ.
د هغوی حفاظت او ساتنه کوله، د هغوی تداوي کوله. هغوی په دې نشهیي شیانو باندې روږدي شوي وو، اخته شوي وو. او دولت ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم. یا الله تخفل جنتنا او نعمتنا دې شهیدانو ته ورکړي. یا الله جنت فردوس نصیب کړي. یا الله کورنۍ ته غم او زړه صبر ورکړي. یا الله خپل نعمتونه ورکړي، په خپلو نعمتونو سره یې ونازوي. یا الله دا پنجابي جنرالان چې په سر کې عاصم منیر ده، دا دیکتاتور، دا ظالم، دا مرتد، دا فاسق، دا قاتل، دا مجرم، یا الله ته هلاک کړي. یا الله ته برباد کړي. یا الله داسې هلاک کړي لکه نمرود چې هلاک کړي. یا الله داسې هلاک کړي لکه فرعون چې هلاک کړي. یا الله داسې هلاک کړي لکه ابراهیم چې هلاک کړي، لکه ابو جهل چې هلاک کړي. ابو جهل یوه ښځه وژلې وه، یوه ښځه یې وژلې وه، له ننه پورې زموږ په تاریخ کې پاتې دی. او خدای تعالی په سختو عذابونو سره به خدای تعالی هغه تعذیب کړي. دې ظالم دې دیکتاتور 400-500 کسان وژلي دي. دوستانو موږ د تنه دې شهیدانو سره نظام سره په مقابله کې شهیدان شوي دي. خدای تعالی دې ټول وکړي. که هغه په سپین بولدک کې شهیدان شوي، که هغه په ننګرهار کې شهیدان شوي، که هغه په کونړ او نورستان کې شهیدان شوي، که هغه په پکتیا او پکتیکا کې شهیدان شوي، خدای تعالی دې جنتونه نصیب کړي. خدای تعالی دې ورته جنت فردوس ورکړي. او خدای تعالی دې کورنیو ته زغم او د زړه صبر ورکړي. او الله تعالی دې دا خائنین، دا مجرمین، دا قاتلین، دا مفسدین، دا مرتدین، دا مجرمین چې دا کار یې کړی دا ورته یې الله دې هلاک کړي. الله دې تباه او برباد کړي. الله دې اولادونه دغسې خوار کړي لکه د دغو خلکو اولادونه چې خوار کړي. الله تعالی دې مېرمنې او میندې دغسې ګوري او کونډې کړي لکه چې د دې مظلومانو میندې او مورګانې ګوري او کونډې کړي. دوستانو د بشریت په تاریخ کې داسې کار نه ده شوی. ټول اصول یې له خپلو لاندې کړي. انساني، اسلامي، د ګاونډیتوب ټول یې له خپلو لاندې کړي. د رمضان مبارکه میاشت، د لیلة القدر شپه، د قرآن د نزول شپه، دغه شپه باندې قرآن نازل شوی و د لوح محفوظ نه د ځمکې اسمان ته. دا ټول د مرتد له خپلو لاندې کړي. او هغه مظلوم بیچاره خلک چې هغوی احتیاج محتاج واقع درملنه او تداوي کېدله، هغه یې په خپلو وینو کې ولمبول. او هغوی یې د چا لاس نه و، د چا خپه نه وه، د چا نیمه تنه نه وه، ټوټه ټوټه او ټیکه ټیکه یې کړل. الله تعالی دې دوی ټوټه ټوټه او ټیکه ټیکه کړي. دوستانو په انسانیت کې، په بشریت کې داسې کار بس هغه ډېر وخت دلته پاتې ايوه عملت خبر
Cuidado.